پاکستان د زرو تنو افغان محصلینو پر مخ د تورخم دروازه پرانیزي. د نیوز پری چینل لیدونکو وخت مو په خیر ستړي مشه پام وکړئ ته زه میم خبر ته. په کابل کې د پاکستان سفارت د شاوخوا زر تنو افغان محصلینو په مخ د تورخم دروازې د پرانیستلو خبر ورکړی دی. د سفارت بیګای ویل میا خبره کړې چې په دوو لیستونو کې د شاوخوا زرو تنو افغان محصلینو نومونه یاد شوي. د سفارت د اعلامیې له مخې دغو افغان محصلینو وار د مخه له سفارت سره ځانونه ثبت کړي وو او دوی اجازه ورکوي چې د خپلو درسونو د دوام لپاره پاکستان ته ننوځي. د راپورونو له مخې دغو زرګونه کسانو په منځ کې چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي ګڼ شمېر محصلین هم شامل دي چې وایي له درسونو شاته پاتې دي خو د پاکستان حکومت د ننوتلو اجازه نه ورکوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو د تورخم او سپین بولدک لارې څو واره تړل شوي چې ورسره دواړو خواوو ته کسان ایسار پاتې دي. په دې سربیره افغان سوداګر شکایت لري چې د لارې د تجارتي مالونو د انتقال په موخه هم باندې دي او له امله یې سلګونه لارۍ چې پکې تازه مېوې بار دي د سپین بولدک له دروازې سره نږدې درول شوي دي. دغو سوداګرو شکایت کړی چې که پاکستان ته د ورتللو اجازه ورنکړل شي تازه مېوې به ټولې له منځه لاړې شي او له امله به یې میلیونونه ډالر تاوان وویني. لیدونکو له ملتیا مننه له مومل شاه.